له خور سره د ورونو ظلم. کابل کې نیکبخته 25 کاله کوټه کې زندانۍ وه. د نیکبختې په نامه یوه ښځه چې اوس د پاخه عمر لرونکې ده، حالا په کابل کې د طالبانو پولیسو وژغورله چې د سیمې خلکو پولیسو ته د هغې په اړه احوال ورکړ. پولیس وایي ورور یې هغه د کورنیو لانجو له امله په کوټه کې زنداني کړې وه او له تیرو 25 کلونو راهیسې هغې لمر نه دی لیدلی. نیکبخته چې له رواني او فزیکي پلوه ډیره ناتوانه شوې، اوس د پولیسو په حضور کې د شیخ زاید روغتون کې تر درملنې لاندې ده. په هغه ویډیو کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغې د ژغورنې په تړاو جوړه کړي او رسنیو ته استولې، هغه وایي زه له هیڅ چا سره کار نه لرم، چا سره غرض نه لرم، پر هغوی زما زور نه رسیږي، زما امنیت ونیسئ. د کابل په چارکلا سیمه کې د شیخ علي په نامه کوڅه کې نیکبخته 25 کاله په یوې تیاره کوټه کې چې یوازې یوه کوچنۍ کړکۍ لرله زنداني ساتل شوې وه او د کوټې دروازه ورپسې په خټو بنده کړی شوې وه. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی حاله د نیکبختې د ژغورنې لپاره وګمارل شو چې د سیمې مشرانو د کابل د 10مې حوزې پولیسو ته د هغې په اړه احوال ورکړ. نیکبختي ویلي چې د بند پر مهال د خپل ورور د کورنۍ غړو وهلې ټکولې ده. هغه اوس د روغتون د جدي مراقبات یا څارنې په خونه کې هم د ویرې احساس کوي. نیکبختي له تیرو 25 کلونو راهیسې د حالت نه څوک خبر نه وو. هغې ته د بندې کوټې له کړکۍ نه یوازې دومره خواړه ورکول کېدل چې هغه پرې ژوندی پاتې شي. د نیکبختي وریندار وایي غوښتلې چې هغه بهر کړي خو میړه اجازه نه ورکوله. وایي خپل میړه ته مې وویل چې له کوټې نه به یې بهر کړو. هغې وویل نه، که بهر یې کړو شور ماشور کوي او خلک به بیا وایي چې خپلې خور ته ډوډۍ نشي ورکولی. له کړکۍ نه مو ډوډۍ ورکوله، ژمی اوړی به په کوټه کې وه، موږ ته نه معلومېده چې پر څه شي څملاسته. موږ به چې ورنږدې شو موږ یې وهلو. خپل تشناب یې هملته په کوټه کې کاوه، له کوټې بهر نه راوتله. اوس مهال د نیکبختي ورور غلام سخي او 3 وریرونه د طالبانو پولیسو نیولي او په توقیف کې دي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د نیکبختي لپاره یې ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي او له ورور او وریرونو سره به یې له قانون سره سم چلن وشي.